یو زلمي له واده وروسته غوښتل ناوې هم د ده په څیر د قرآن کریم حفظ وکړي. ناوې په مینه غوښتنه ومنله او له نوموړي د قرآن کریم د حفظ زده کړه پیل کړه. یوه ورځ زلمي په کور کې د یوه شي لټه کوله، نو یو داسې بکس یې تر سترګو شو چې پخوا یې نه و لیدلی. له پرانیستلو وروسته یې ولیدل چې په بکس کې د قرآن کریم د حفظ شهادتنامې دي او د نوموړي د پیغلې نوم پکې لیکلی دی. په حیرانتیا سره یې له مېرمنې وپوښتل چې ولې دې زه پخوا نه خبرولم چې ستا قرآن کریم یاد دی. مېرمنې یې ځواب ورکړ: ما غوښتل ستا له خولې بیا واورم، دا ځل یې له تا زده کړم. که مې نیمګړتیا لرله سمه به یې کړم، او که نه وه ډاډ به راکړې، او دا چې ته مې استاد شې نو دواړه به یو ځای جنت ته لاړ شو. یا الله هر زلمي ته داسې دیندار مېرمن ورکړي. آمین.